सूरह फातिहा هغه ډېر زیات فضایل راغلي دي. اول خدا چې کله دا سورت نازل شو، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت ده چې موږ نبی علیہ السلام سره ناست او جبرائیل علیہ السلام حاضر شو، ناګهانه د پاسه نه یو आवाज راغلو، نو چې پورته یو کتل نو یو دروازه هغه پرانیستل شو. جبرائیل علیہ السلام ورته ویل د الله پیغمبره دا د مخکې نه ده کولاو شوي، دا پړومبي ځل کولاو شوه. یو فرشتي سره نور هم ډېره ملایکې وي هغه یې راکوزې شوې، نبي علیہ السلام ته راغلې ورته ویې زیرې قبول کړه د الله پیغمبره چې یو دوه نور او یو دوه رڼاګانې تاله در کولی شي چې ستا نه علاوه بل یو پیغمبر ته دا نه دي ورکړی شي دا دوه رڼاګانې، په هغې سره دا زیرې قبول کړه. یو دا عینه چې د سوره فاتحه وه او دویم نمبر د سوره بقره آمن الرسول بما انزل الیه من ربه الی آخره تر سورته پورې. دا دواړه چې دا وایي چا ولوستل الله باندې دغه دعا قبوله وګرځوي. بل فاتحه کولوالې ته ویلی شي، نو الله تعالی واده باندې کارونه کولو کې چې څوک سوره فاتحه وایي. لہذا د سوره فاتحه اولنی دریو آیتونو کې د الله تعالی صفات بیان شوي دي. دا غینه بعد بل آیت چې کوم راغلی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دې کې د بنده او د الله تعالی دغه دواړو کې دا آیت چې مشترک دی، د الله او د الله د بنده په منځ کې دغه آیت، او د غینه بعد بیا د بنده بیان دی او دغه دعا ذکر شوې ده. او سوره لوی فضیلت والا دی کس چې فرض موږ کوي امام وای اولاد ضالین نو مقتدی وای او فرشتي وسره امین وای، یعنی دغه امین د فرشتو د امین سره یو ځای شي، ناغه دعا الله تعالی خامخا قبول. بل محترم یو صحابیو نبی علیہ السلام وسره هغه یو کلی ته خبر د روټۍ د پاره ورېږلو، هغه ولا مېلمستیا ونه کړه. بیا صحابه راغله د هغه ځای نه، دا کلی کې یو کس چې هغه مارو چې دا کلی مشر و، نه څوک راغلو ورته ویې تاسو کې څوک دم والی شته چې په هغه باندې دم واچوي مار چیچلی. نبی علیہ السلام یې شته کې یو صحابي راپاڅېد، هغه ورته ویې او د الله پیغمبره زه ځم چې څنګه لاړو هغه دی ته هغه کس دم کو مار چیچلی، هغه الله تعالی د هغه د هغې دم د وجې نه جوړ کړو. چې واپس کله راغلو نبی هغه وایي هغې په اجرت کې ولا ګړي یو کنډک ورکړي. چې کله راغلی نبی علیہ السلام ته یې ټوله خبره بیان کړه، وایي دا یې راله اجرت کې راکړي، ورته یې دا خو ډېر بهترین اجرت دی مال یې ته م راکړه. او بیا یې ورته وایي وی دکه چې دی تا په څه باندې په هغه کس دم واچو، څه دې بې ولوستل؟ ورته یې د الله پیغمبره سوره فاتحه بې ولوستله. نو لهذا دی چې د هر بیمارۍ علاج الله تعالی کېښود دی. د سوره فاتحې ډېر نومونه دي، دې ته سورت رقیه ویلی شي، هغه دم اچولو والا، سورت الشفا ورته ویلی شي، سورت الاصل ورته ویلی شي، سورت ام الکتاب ورته ویلی شي. لہذا نو دا ډېر اوچت او ډېر بهترین سورت دی دا سوره فاتحه.